دین مخلص ده او دوه کله کېږي چې دوچلان کې جرمني کې اوسېږم. ته چې دا کم ښکاري که نه داسې ښکاري لکه ته چې د ګیلمن شهید په شان ته یې چا درته نور ویلي دي ملګرو یاره چې ته د هغې په شان ښکاري؟ اکثریت خلکو ویلي دي ډېرو جانان مینه په ما باندې ماتېږي. دا دوه کله کېږي چې نو حساب راغلی یم باید د هغې نه چې هغې مرګ نه وروسته مې ویښتان داسې د هغې په سټایل هم ځان جوړ کړم چې د خلکو مینه په ما ماتېږي نو زه د خلکو صحیح. او شعرونه هم ویلی شئ؟ ولا شعرونه ویلی شم داسې اندازه باندې. ته د ګیلمن شهید د ګیلمن جانان دوه شعرونه دي درته ډالۍ کوم. نو ای د ژوندیو قبرستانه رب دې ونړوه د میرانشاه فوزي زندانه رب دې ونړوه د پښتنو نه د عزت ابرو او ژوند اخیسته ای منافقه پاکستانه رب دې ونړوه. او دا بل شعر دی خاص د جانان ورونو مورجانې ټولو ته ډالۍ کوي. نو کومه بلا چې موږ په درست جهان کې نه غوښتله هغه بلا وزیرستان ته څنګه ورسېده او په کومه ژبه دې فتوا کړه کافر دې کړم او ستا اندازه زما ایمان ته څنګه ورسېده. نو دا د ټولو پښتنو جانان